ولې وې څه چل دی افغانستان پسې خبرې م کې افغانستان باندې الزامونه م لګې او چې جنګ ته راشي نو بیا پرتګونه خلکو ته پرېږدي ولې څه چل دی لیونی او ملا یعقوب صاحب دا د مور او پلار خبره م نه مني د مور او پلار خبره منه که د مور او پلار خبره نه مني نو خوار و زار به ګرځي چېرته به چا ویشتی او په لښتي کې به ګوره بیا پروت وي سم سړی شه یعنې داسې وبارې به ګوره در باندې مات کړمه یا ملا صاحب و یو طرف ته ډانګ دی بل طرف ته پړانګ دی چې افغانستان پسې خبرې ونه کړمه که نه نو بیا هلته هغه ټرمپ چې دی ټرمپ هغه مې خام خوري که نه ما ته وایي قسم دی په ستونو د سورۍ سورۍ کړمه که دا باګرام دې راته تېنه وانه ویستو نو په دې خاطر خوله مې نه شتاپېږي خوله مې سوری ده او د افغانستان پسې مې خبرې شروع کړي دي که نه یا هلکه اسیفه چوکیداره په غلطه لار روانې که نه په غلطه لار روانې تا ته د بل دغه مور لیونۍ هم ویلي چې افغانستان پسې پښتنو پسې خبرې مه کوه دا زما د یاران نو کور دی او ملک دی او هېواد دی خو ته نه پوهېږي که نه یا هلکه اسیفه چوکیدارې یا لکه شاباشۍ پاپه خېټه کې دې کښې وشه خېټه دې د چینجو ډکه شه او تا هم چې یې که نه د ټرمپ نه پیسې اخیستې دي که نه راشه خلاص مې کتینه څو بارې راته په سر ایښې دي ولې زه خو څه نیونې نه یم که نه چې د باندې به دروځمه د دې کوتک ګزار کې چا خوړلی دي هغه بیا په لاره باندې کوږ ځي میده ځي کینې د ټرمپ نه او د پوتین نه پوښتنه وکړه یا چوکیداره چوتري وایي چې چېرته ډب نه وي هلته ادب نه وي زمونږ مشرانو دا خبره کوله نو تاسو ته ویمه یا لیونیانو یا پاګلانو یا د مور ازار وهلو نو تاسو ته چا ویل چې افغانستان پسې خبرې کوئ مه کوئ افغانستان پسې خبرې د مودي نه څه زده کوئ ګوره که لارې په کټ کې ناستې خوله بیخي واضح نه هغه د پیلو چیز کې او تاسو دا د کوتکو ګوزارونه خورئ نو سم سړي چې د مودي نه لږ څه زده کوي وایي زه یم مودي بچی یم د ګاندي غوا زما مور ده او غوی زما پلار دی او سنډا مې بیا نیکه دی نو تاسو ته چا ویلې چې تاسو افغانستان پسې خبرې کوئ او زه چې ستاسو ننداره کوم د ملا صاحبان د لاسه وهل خورئ که نه نو ډېر خوند کوي و مشابه شریفه د چینجو ډک شي یا اسیفه چوکیداره ستا د لاسه موږ هم نشو تللی په دغه لاره مه کوئ دا خوله نور بنده که هغه بل ته که اسیف منیر ته بدر منیر ته دې هم ووایه چې افغانستان سره دښمني مه کوه دا زموږ لار ده او زه به په دغه لاره نو مه کوئ که نه او دا ډېره مستقیمه لار ده و چوکیداره اسیف چوتري او اسیفه چوتري د افغانستان د ټولو پښتنو لوی کور دی او ستا دپاره بیا ګور دی او څنګه خوند کوي کله چې د څو بارو ګوزارونه خوري لومړی ژوندونو تجربه مې نه وه که بیا ژوندی شوم نو کامیابه یمه ملا صاحب سره د ژوباړي راته په سر ولاړ دی اوس به راته ادب او مستقیمه لار ښیي